یو بزرګ او د ځوان کیسه. یو ځوان وایي چې ما یو سپین ږیری سړی ولیدی چې پر سر یې لنګوټه وه. ما او دی په ځنګل کې یو ځاګی سره میلاو سو. ګرمي زیاته وه. ما د دا سپین ږیري څه پوښتنه وکړه چې د الله پاک څخه خپلې دعاوې څنګه قبولې کړو. ده راته وخندل او پر ګوډو باندې کښېنستی او راته ویې ویلې چې ته د الله پاک څخه څه غوښتن غواړې. ما لوړ وکتل. ګرمي زیاته وه. نو ما دا بزرګ ته وویلې چې ګرمي زیاته ده چې دی لږ خنک هوا وچلیږي او لږ ورځ راسي نو موسم به برابر سي. نو ده راته ویل اوس ورته ګوره. ده لاس پورته کړ او دعا یې شروع کړه چې یا الله د دا ځوان دعا قبوله کړې، زما دعا قبوله کړې. او بیا یې د سترګو څخه سوکه سوکه اوښکې رایله سوې. بیا یې د هغه دعا شروع کړه چې یا الله زما او د دې ځوان دعا قبوله کړې، یا الله زموږ د واورې. او بیا یې د سترګو څخه په دومره تیزۍ سره اوښکې رایله سوې چې ما دا سپین ږیري ته وکتل، زه پریشانه سوم. دا ځوان وایي چې ما ډېر خلک لیدلي وو چې هغه ژړلي دي، لیکن دا رقم ژړا ما نه وه لیدلې. دا سپین ږیري ژړا دومره زیاته سوه چې د ده ږیره په اوښکو باندې نوده سوه. او په د هغه دوران کې ما دا محسوسه کړله چې هوا لږ ټنډه سوه. زما پر بدن باندې چې کومې خولې وې هغه وچېدنګ شروع سو او آهسته آهسته د یو ځاګي څخه واوره راپورته سو او پر ځنګل باندې وغوړېدل. ورځه راغله. دا سړي هغه رقم په دعا کې مشغوله و چې ورځه راغله نو ده د دعا څخه ځان فارغه کړي او بیا د الله پاک ډېر شکر ادا کړي چې د الله ډېر شکر دی، د الله ډېره مهرباني ده. بیا یې زما خواته مخ راوګرځاوی، د جیب یې دسمال راوکښی او خپله ږیره یې وچېدنګ شروع کړله. او ما ته یې وویلې چې دا دی ستا دعا او زما دعا الله پاک قبوله کړله. دا ځوان وایي ما دا سپین ږیري سړی پر لاس باندې مچه کړي او د ده څخه مې پوښتنه وکړه چې د الله څخه د دعاو د قبلېدو څه فارموله ده. دا سپین ږیري سړي بیا وخندل، خپلې دوې ګوتې پورته کړې او پر سترګو باندې ونیوې چې دا سترګې د الله څخه د غوښتنګو فارموله ده. او بیا دا بزرګ راته وویلې چې دا فارموله ما د خپلې مور څخه زده کړې وه. چې کوم وخت زه کوچنی وم ما چې د مور څخه به یې شی غوښتی نو ما به مور ته ډېرې بغارې وکړې. مور به بیا ما ته شی راکوي. په د هغه ژړا باندې ما ته به مور ښه ښه کانې راپخولې، ګوټونه به یې راخیستو، نوي کپړې به یې راخیستې. زما هر ضرورت به ما په د هغه ژړا باندې پوره کاوی. بیا چې زه لږ راغټ سوم ما د کلي د مولوي صاحب څخه د قرآن مجید ترجمه شروع کړه. په هغه کې مولوي صاحب یو ورځ راته وویلې، یو حدیث یې راته تېر کړي چې الله پاک د خپل بنده څخه د 70 مونځ څخه زیات محبت کوي. نو د هغه ځایه څخه ما ته دا معلومه سوه چې زه چې د مور څخه هر څه غواړم نو زه خو مور ته په ژړا سم، جبکې الله پاک د 70 مونځ څخه زیات د انسان سره محبت کوي. نو د الله پاک څخه خو زه ډېر شیان غوښتی سم او الله پاک یې ما ته په ډېره اسانۍ سره راکوي. نو هغه ورځ ده او دا ورځ ده چې زه هر شی غواړم زه الله پاک ته په ژړا سم او الله پاک ما ته هغه شی راکړي. نو ګرانو کتونکو د دې څخه دا خبره ظاهره ده چې موږ تاسو چې کوم وخت دعا غواړو موږ تاسې صرف او صرف په زبان باندې غواړو، د زړه څخه موږ تاسو د الله پاک څخه دعا نه ده غوښتې ځکه زموږ تاسو دعاوې نه قبلیږي. الله پاک د خپل بنده څخه د 70 مونځ څخه زیات محبت کوي. نو داسې کیدی نه سي چې د الله پاک بنده دې په مصیبت کې وي او الله پاک دغه دعا نه واوري. که موږ تاسو لږ وګورو دا مور چې د دې چې کوم وخت کوچنی په ژړا سي دا مور هر کوشش کوي چې دا کوچني ژړا ودرېږي، د هغه هر ضرورت ورپوره کوي، هر خواهش یې ورپوره کوي. نو الله پاک چې د 70 مونځ څخه زیات موږ تاسو سره محبت کوي هغه به زموږ دعا ولې نه قبلوي. امید لرم دوستانو چې تاسو ته به دا کیسه خوند درکړي. د هغه رقم مزیدارو کیسو دپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. والسلام.